و اما دا چې امام علیه الصلاة والسلام چې کله همغه کوم سیاست د مامون دی، تاسو ته پته دی چې مامون چې کله امام رضا علیه الصلاة والسلام شهادت ته رسوي ورسته پوهیږي چې نه تنها کوم مثلا مطلب دپاره غوښتلو چې امام مثلا چې کله شهید شي کیدای شي چې امام مثلا هغه طرفدارانو لاس نه خلاص شي، ولیکن مامون ګوري چې امام رضا علیه السلام شهادت سره بیا همغه انقلابات شروع کیږي، لذا همغه سیاست ته ادامه ورکوي و اما دا وار یو بلې دسیسې سره چې هغه دغه دی چې امام جواد علیه السلام ته بلنه ورکوي چې راشه بغداد ته، او چې کله بغداد ته رسي څو ورځې پس ته د خپل لور هم ورته ورکوي ام الفضل. یعنی دا په ظاهر کې دغه ښیي چې موږ د امامانو دښمن نه یو بلکې امامانو سره رشتې کوو، دغه دی زه خپل لور هم ورته ورکوم. و اما دا په روایاتو کې لرو چې دا هغه وخت سره روبرو کیږي چې امام علیه السلام چې کله بغداد ته راغلی دی نو مامون د خپل هغه سپاهیانو سره یو خیابان نه یو لیارې نه سړک نه تیریږي. دغه وخت کې امام علیه السلام 8 کالو عمر لري او نورو بچیو سره هلته ولاړ دی په بغداد کې. نو چې کله د مامون دغه واسانو دغه لښکر وغیره هغه نور کسان ګوري، نور وړکي ګوري، ماشومان چې دي هغوی تښتي، ولې چې هغوی ته مخکې نه پته دی چې کیدای شي دوی نه موږ ته څه مشکل پېښ شي. بالکل دا د شاهي والا کوم سپاهیان دی هغوی روان دي و اما امام جواد علیه السلام خپل ځای نه خوري. سبحان الله. نو مامون ته دا خبره د تعجب غوندې بریښي چې دا څوک دی، ولې وډار نه شو، ولې دې ځای نه تښتي نورو بچیو ماشومانو غوندې پوښتنه تنه کوي چې ته څوک یې، څه نومیږي. امام علیه الصلاة والسلام ورته ځان اول ورته دی چې و ماشومه مو ته دا وایي چې ولې نورو ماشومانو غوندې ته ونه تښتېدلې. امام ورته فرمایش کوي چې وجه دغه دی چې زه ونه تښتېدلم چې لیاره داسې تنګه لیاره نه وه چې ما لیاره بند کړې. الله اکبر. و اما بل طرف نه ما څه ګناه هم نه دی کړی چې زه تا ونه وډار شم. چې کله دغه دوه منطقي خبرې مامون اوري نو یایي چې ته څوک یې، ته څه نومیږي، پلار دې څه نومیږي. د عام کس خبره خو دا شی نه دی چې دلیلونه راوړي. نو امام ورته یایي چې انا محمد ابن علي ابن موسی رضا سبحان الله علیهم الصلاة والسلام، زه محمد یم د ما پلار علی ابن موسی علیه السلام نومیږي. مامون دغه وخت کې یعنی چې کله د امام دغه دلیلونه ګوري او دغه یایي چې انت ابن الرضا حقا، بېشک چې ته د امام رضا علیه السلام زوی، ولې چې مامون ته یاد دی د امام رضا علیه السلام هغه دلیلونه او هغه مناظرات او ډېر خوشحالي سره دې ځای نه تېرېږي. دا ادامه کې لري ځینو تواریخو کې چې کله مامون په ښکار روان وي همدغه وخت کې چې کله ښکار ته سي نو هغه باز شکاري بازان ورسره وي. یو باز سی و څو شوبې پس ته رسي د هغه په خولې کې یو هغه مشۍ نیولې وي. نو دا حیران پاتې کېږي چې د مشۍ کوم ځای نه دی دې په خولې کې شو، د باز په خولې کې د مشۍ وړوکې غوندې مشۍ دی، د لاس کې نیسي او همداسې پټ بیا رسي په همغه لیاره تېرېږي، بیا همغه تکرار کېږي چې بچی تښتي ولیکن حضرت جواد علیه السلام امن ته ولاړ وي. دا ور مامون ته نه پوښتنه کوي چې اوس ته ما ته دا وایه چې د دې خبر راکړه چې د ما په لاس کې څه شی دی. دغه هم د امام جواد علیه السلام همغه لکه څنګه اسماعیل ابن اسحاق ابن اسماعیل ته هلته یې چې د تا به فرزند کېږي انشاءالله، دلته هم امام علیه السلام باذن الله هغه غیب نه خبر ورکوي چې د تا په لاس کې دغه شی الفاظو سره قریب په دغه شی الفاظو سره امام بیانوي چې د ځنو یعنی حاکمانو په لاس کې ځنه وخت کې مشۍ وي او هغوی د هغوی بازانو دغه مشۍ ښکار کړی وي او دوی غواړي چې د دغه مشۍ په لاس کې نیوللې سره د انبیاو کوم نسل دی ذریه دی هغوی نه امتحان واخلي. الله اکبر الله اکبر. امام علیه الصلاة والسلام بیا هم د خپل هغه کوم امامت لري، البته دغه شیان امام جواد علیه الصلاة والسلام دغه وجې نه نورو کسانو ته زیاتر ښیي تا ده چې هغوی د زړه نه دغه شک و شبهه چې دا امام اوسه پورې 8 کالو عمر لري دا به څنګه امام کیدای شي، د خپل امامت اثبات دپاره دغه علمونه خلکو دپاره ښیي. مامون دا خبرې نه ډېر خوشحالیږي او چې کله سي بیا هم لکه څنګه ما عرض وکړو امام ته دعوت ورکوي چې راشي مثلا خپل هغه دربار کې و خپل لور هم ورته ورکوي. بني عباس ورباندې اعتراضات شروع کوي ولې چې هغوی د مامون هغه زړه نه خبر نه دي چې دا څه غواړي وکړي. مامون خو هغوی ته مخکې نه ویلی دی، یو ختم موجود دی په تاریخ کې چې او خلکو ما غوښتلو چې امام رضا علیه الصلاة والسلام چې کله بغداد ته رابلم هغه مرو ته رابلم دا غواړم چې د امام رضا کنټرول د ما لاس ته راشي، هغه کنټرول کم د هغوی کوم دوستان دی هغه ته رسایي نشي کوی، هغه ته لاس نه رسیږي.
نو تاسو په ما باندې اعتراضات ولې کوئ؟ لکن په ظاهر کې دلته هم بني عباس ولا کوم کسان دي مامون باندې اعتراض کوي چې هغه د تا کار د دې پلار امام رضا علیه السلام سره اوس ته غواړي چې خپل لور هغه ته ورکړي، رشته داري ورسره وکړي. نو دلته مامون ولې چې پوهېږي چې په کار دي مثلا د دوی که خفه کېږي هم د ما کوم مقصد دی هغه سرته ورسېږي چې امام دلته ما سره پاتې شي وي، د امام هغه حالات و رفتار زه کنټرول کوم. لذا هغه مجلس ترتیب کوي چې هغه مجلس کې هم وروسته انشاءالله ور طرف ته اشاره کوو چې امام بیا خپل هغه علمي چې د خدای طرف نه ورته دغه علم میلاو شوی دی، هغه یحیی ابن اقسم چې د مامون طرف نه منتخب شوی دی چې امام علیه السلام نه سوالات وکړي تا دا چې بني عباس ورته پته ولګېږي چې دا د ما زومګی دا د ما د راتلونکي چې کوم زومګی دی چې لور ورته ورکوم دا معمولي کس نه دی بلکې پکار دی چې د دغه شخص سره رشته وکړو.